د خوشحال سادات له دندې لرې کېدو سره سم د یوې کورنۍ سره داسې وحشت ظلم ترسره کیږي مخکې به دا کارونه در سرک په سر کېدو. اوس چې خوشحال سادات له دندې لرې کړی شوی د لنډغرانو دومره جرأت پیدا کړی چې تر کور رسیږي او د یو کورنۍ غړي سره دومره بېرحمانه وحشت ترسره کوي چې هیڅ به مو اورېدلی او لیدلی نه وي. په سلامونو مو هرکلی کوم دوستانو، خدای دې وکړي چې جوړ او روغ اوسئ. د مطلب د شیر کېدو نه مخکې دغه ویډیو راسره تر پای وګورئ چې بیا څنګه وحشت په کابل کې ترسره شوی ده. کابل تیره شپه هم د یوې کورنۍ 4 غړي شهیدان شوي دي. تیر ماښام د کابل ښار د ومې حوزې اړوند سیمه کې ناپېژانده ولسوالو د یوې کورنۍ 4 غړي د تیشې په ګزارونو باندې په شهادت رسولي دي. د شهید شوي کسانو نږدې خپلوان رسنیو ته ویلي دي چې پیښه پرون له غرمې راوروسته شوې ده. خو د کورنیو نور غړي ماښام ناوخته په دې پوه شول چې د کورنۍ یو شمېر غړي په ډېرې بېرحمانه سره شهیدان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي هم پیښه تایید کړې ده او ویلي دي چې نامعلوم وسلوالو د کابل ښار د ومې حوزې اړوند د ترانسپورت وزارت د یو کارکوونکي کور ته ور اوښتي دي او د هغه کورنۍ 4 غړي په شهادت رسولي دي. د دې کورنۍ نږدې خپلوان وایي کله چې د ترانسپورت وزارت کارکوونکی عبدالستار له خپلې دندې ناوخته خپل کور ته رسېده نو همغه شیبه د کورنۍ په 4 شهیدان شوي غړو سترګې ولګېدلې. نوموړي په همغه شیبه پولیسو ته خبر ورکړو چې بیا تر ناوخته پولیس په همدې سیمه کې ځای پر ځای شوي خو په دې ونه توانېدل چې برید کوونکي په سیمه کې پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت پر وینا برید کوونکي له دغه وحشتناک برید وروسته له سیمې په تېښته بریالي شوي دي خو پر وینا یې له دغه وحشتناک برید 2 ساعتونه وروسته دوی ته خبر ورکړی شوی ده. د سیمې خلک وایي چې دغه وحشتناک برید ناڅاپي ترسره شوی ده چې دوی هم په اړه کوم شک نه درلوده خو د ترانسپورت وزارت کارکوونکي په ناڅاپي چغو راخبر شوي دي. په پیښه د ترانسپورت وزارت کارکوونکي یو میرمن 2 لورګانې او یوې زوی په شهادت رسېدلي دي. د دغه پیښې مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستی خو په دې وروستیو کې په کابل کې ټولې پیښې د نامعلومو وسلوالو غلو اختطافچیانو او د نورو لنډغرو له لورې رامنځته کیږي. د کورنیو چارو وزارت وایي یاده پیښې څیړي خو د کابل ښاریان به د وروستیو وحشتناکو پیښو له امله سخت خواشیني شوي دي. ځکه به خواشیني کیږي چې خوشحال سادات داسې یو جنرال له دندې لرې کړی شو چې همیشه یې دې وطن ته په صداقانه ډول کار کړی ده. دوستانو خپل خواږه نظرونه مو غواړم چې په ویډیو کې راسره شریک کړئ، په کمنټ کې راسره ولیکئ. که چېرته مو ویډیو خوښه شو نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو د لمر پریس یوټیوب چینل حتما درسره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شاخ وخت درته غواړم.